شهید امیر حبیب الله خان کلکانی در راه استقلال کشور زحمات بیشماری را و مجاهدت‌های را انجام داد. د خراساني لنډغري او د طالب چارواکو چوپتیا د امان الله خان انځور توري کې خود مشهور غل بچي سقاو په قبر د ګلونو ګېډې ښودل کیږي. دا چې د جنرال مبین ترڅنګ نورو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ازادۍ د بیا ترلاسه کېدو په 115مې کلیزه کې حمید خراساني لومړی خپل لسګونه ساتونکو سره ویډیو خپره کړه او بیا لاړل د حبیب الله کلکاني قبر ته او د هغه قبر د ګلو ګېډۍ کېښود چې د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي دي. جنرال مبین لیکلي په قبرونو اوبه اچول او د ګلانو ګېډۍ کېښودل په کوم دین کې روا دی. هغوی چې کرکټ ناروا ګڼي دغه کار ته کومه جامه وراغوندي. ډېر خلک به فکر کوي چې د طالبانو هم دغه عقیده ده. دا سړی ولې داسې کوي، هدف یې څه دی؟ زموږ ویل و چې ګزک یې وکړو نو بیا به ستاسو خپل کار وي. روزګاني لیکلي د طالب په حاکمیت کې زموږ د ستر غازي شاه امان الله خان انځورونه تورېږي. ډېر شمېر طالبان سپکې سپورې ورپسې وایي، خو برعکس د مشهور غل د سقاو د زوی پر قبر ګلونه پاشل کیږي. مسلم کندزي لیکلي خپل سر کړنې میډیا ته ځان ښودنه، بې ځایه نمایشات او خپل په نوم قطعه جوړول دا ټول د نظام د پالیسۍ خلاف کارونه دي. باید هر چارواکی او عسکر له داسې نمایشاتو څخه ډډه وکړي. محمدي لیکلي حبیب الله بچي سقاو اصل کې غل و نفریزه ډله یې درلوده چې لویې لارې به یې نیولې او غلاوې به یې کولې. بیا یې د شمال له طرفه عزم وکړ چې د امان الله خان باچاهي به چپه کوم راغلی. باچاهي یې ونیوله، اوس یې ځینې قبر ته ګلونه وروړي او حال دا چې قبر یې معلوم هم نه دی. څه بې خبره خلک یو. صمیم لیکلي افسوس دی چې زما یو مخلص مجاهد دی ټول عمر مبارزه کړې وي، هغه دی په کور کې نه وي او داسې شریر اشخاص چې جمهوریت کې هم چړچړې وي او اوس هم سړی خفه شي. یو بل افغان لیکلي که د ملایانو لابګیري کوي صفت ورته کوي بیا آزاد یې چې هر کار کوي. که د قبرونو په سر د بدیات کارونه کوي لکه دا خراساني چې کوي یا لکه حاطف کپور ښځې نڅوي روا عمل دی، خو که مشروع غوښتنه کوي بیا ملحد کافر او ټامي یې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.